لا 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 بچای به خرڅ کمه کراوه د ایران پیسې پې نغدې کمه کش ایران دا ځای نه ګټي دلته واره نه کوي یار به د خیرو لالا زوی ته زنګ ووږم چې دا ده چیرې دغه یې اخلي دغه سره کوم شی اخلي په دې نه داسې وروره فقط زنګ ورته ووږم څه دغه ده السلام علیکم وروره راووځه دروازې مخته سخت موټرسایکل مې راوستی ده بس خالي پیسې راکړه راووځه راووځه دروازې مخته یم راووځه راووځه سید وعليك السلام حضرة الله جانك جوري بخير السلام عليكم ورور جوري بخير ست كده كراري بخير ورور كيا كراري ده بخير جوري ست كده بيداري زي سر ما تا دغه تبا داس خان لك خدای نه خصص را پشکړه مت داس شک پیا کوي څنګه یې کور خیرات ست كده خیرات كده بخير ست كده موټرسایکل مې راوسته وروره درکوم یې ځم ایران خواته خو خیرو کاکا مېرو کاکا د پلار که داسې ته د پلار خبرو ته غوږ نیسي چې پلار ده وه ده او دا ده بله ځم په دغوم سره جنجال ورته ویل ښه یې وګوره ښه خوندور یې وګوره په بیه ده وروره ښه ارزان یې در کوم پیسې به نغدې راکوې پیسې نغد در کوم څه ورکوې پیسې غواړم وروره ښه یې وګوره ښه دغه یې ګوره دا بیا نه منم چې مستري ده او دا ده وا ده نه بیه تې واتې ماته معلومېږي بیه پوره درکړم وروره پوره په 100,000 روپۍ نه په 100,000 نه ارزي په 100 دا موټرسایکل ده وګوره په خپله ټانګۍ په رنګ کې ده ته لالات ورغږ نه ګوره برابر دې موږ سره جنجال کوه شیشه یې واخلې او ماته هم غږ نه یې راکړی مشوره هم له ما سره نه یې کړې له کوره هم پسې اخله په 15 در کوم ځه چې لالا مې نه یې راخوښه په 10,000 یې هم نه اخلم لالا ته غږ ور وکړه وروره نو ما د توس زه دا خرڅوم چې ستا پلار نه یې خبر نه خو هغه به دا خو تا خو د غلا خو به نه یې د دې خو به نه یې ته خو خپل موټرسایکل دي ده زه 1400 در کوم سید داسې پیسې راک پیسې مې کار دي اوس یار لالا راسي یا لالا السلام علیکم وعلیکم السلام خیر ست خده بخیر قراره ده جوړې ست خده بخیر ست خده بیداره جوړې یا ولکه مې په ځای راوړی خیر خیر راکه بخیر جوړې بیداره قراره ده ست خده بخیر شکر نو خو د زوی کور ته ولې وایم دا موټرسایکل مې خرڅول یو غږ دواړه په یوه ځای لالی ما موټرسایکل خرڅول خیر وکړه روانم ایران ته مال دا ویزه په پیو هم یا قاچاق باندې ولاړ شم دوی ته مې ویل همدی خو ارزان اخلي هر وخت وروره کله ناکله ما دوی سودا سره کړې دي دوی لالات ضرورت نشته او څه لالات په 100 مې وربیه کوم مال په 18 بیا درکړه په 15 بیا درکړه خبره داسې ده لالا یې خفه کېږه ما نه دی ته خفه کېږې نه دی دا ما زمن خفه کې د 2 روپۍ سودا دي د 10 روپۍ سودا دي مګر په شرعي ډول دي په شرعي ورکوم که نوی موټرسایکل ده خبره داسې ده په موټرسایکل کې شل مشکلات راځي خیر وکړه ضمانت به راکوي ضمانت دغه موټرسایکل اسناد به راکوي چې دغه شاشې ده که څه شی دا شاشې ده که دا پرون یې دلته 200 خلک نه راګرځوم خیر وکړه که نو زه بیا څنګه بیه ورکوم زه ارزان ورکوم په 15,000 روپۍ ورکوم خوسی دې ورکوي ولې سبا به یې په جنجال په ازوا کې اخته نو زه تا ته غل ښکارېږم غل نه یې وسړی بل چا به یې ته زه درته چې ورور زه په دغه به له 100,000 15 اخلم زه چې خوسی یې راکوي وروره کې اسناد راکوي اسناد یې راکړه ضمانت راکړه د تذکرې وټکاپي دې راکړه چې دغه شیان موجود دي یا لا بسم الله ارزان یې مه راکوه ګران یې راکړه د موږ د هلکانو خوښ ده مګر و خوښه یې نه غواړم چې جنجال پکې وي ته یار وګوره سم نوی موټرسایکل ما درته وکړه خبره خلاصه سبا په جنجال ځان نه اشوره مال ضمانت راوله بل سره هغه د خالي مازی وبت راوله دا اوس څنګه سودا وي دا څنګه سودا کوي